باچا خوب وکړو. باچا خوب کې وکتل چې دا 32 غاښونه چې دي دا ټول وتی دي، خوله یې کنډاسه ولاړې په خوب کې، او ډېر زیات پریشانه خپوي چې د خوب تعبیر به مې وسه شي. نو په دغه وخت کې خپل وزیران ته امر وکړو چې ورشي یو معبر، یو مولوي صاحب راولي چې ماته د خوب تعبیر وکړي. الاړل یو مولوي صاحب راوسو، یو معبر تعبیر کوونکی ورته ویل چې وای مولوي صاحب بیګا مې خوب کتلې چې 32 غاښونه مې ټول وتلي دي، معنا یې راته کوه د دې څه تعبیر دی. نو هغه ورته وی چې باچا سلامت ستا د خوب تعبیر دا دی چې ستا د څومره کورنۍ او فامیل دی دا به ټول ستا په مخ کې مړ کېږي، دا یې تعبیر دی. باچا صاحب ډېر خفه شو، غوسه ورغله چې خلک داسې خراب تعبیر کوي، چپه یې کوي دا مړ کوي. بس هغه سړی پانسي چې خراب تعبیر بیا ونه کړي، بیا ورشه بل مولوي صاحب راولئ. بل یې راوستو، چې بل یې راوستو هغه ته وایي چې دغسې خوب مې کتلی دی، دا 32 غاښونه مې ټول وتلي دي، خوله مې کنډاسه ولاړه، تعبیر یې څه شی دی؟ هغه ورته وویل چې هماغه مخکینی تعبیر ورکړو چې ستا دا ټول فامیل او خاندان به ستا په مخ کې مړ شي. وایي دا هم چپه کوي، خراب تعبیر یې وکړو. نو داسې لس 15 مولوي صاحبان یې مړه کړل. اخر کې یو بل مولوي صاحب راوستلو، هغه لږ هوښیار او د حکمت نه یې کار واخیستلو. هغه ورته وایي چې باچا سلامت دا چې دا کوم خوب کتلی دی دا 32 غاښونه چې دي وتي، ستا عمر به ستا د ټولې کورنۍ نه زیات وي. ګوره تعبیر مخکینی غوندې دی. مخکې ورته هغه نور مولوي صاحبانو ویلي چې ستا دا ټول فامیل به مړ کېږي ستا په مخ کې، ده ورته ویل چې ستا عمر به ستا د ټولې کورنۍ نه زیات وي. هغې کې مې زیات و دې کې مې زیات و، خو ده دا خبره په بله طریقې باندې وکړه، په بل انداز کې وکړله. خو د باچا زړه خوشحاله کړو چې ښه زما عمر به د ټولې کورنۍ نه زیات وي، ورکړه انعام. بس باچا دې مولوي صاحب ته انعام ورکړو. موږ ته به استادانو وایي چې شاګردانو ګزاره کوئ، خلکو سره داسې انداز کې خبرې وکړئ چې د خلکو زړونه مات نه کوي، داسې انداز کې خبرې وکړئ چې خلک درنه خفه نه شي، خبره په حکمت سره وکړه.